دا ورور تپوس کړی دی وایي په تور جانماز باندې مونځ کول څنګه دي، یعنې هغه جانماز چې هغه رنګ یې توري د دې څه حکم دی؟ جواب دې مسلې دا دی چې جانماز که توري سوري شینې چې هر قسه وي رنګونو کې څه خبره نشته دی، مونځ کېږي په هغې باندې کپړې دي. صرف دومره ده چې بعضې جانمازونو کې دا نقوش یې پکې دا نقشې مقشې پکې ایستلي او دا خطونه یې پکې کش کړي را کش کړي، دا جانمازونه ساده پکاري چې بلکل ساده جانمازي، ساده کپړی، سپینی، توری، خړی چې هر قسم وي خو چې ساده وي، هغې کې د انسان خشوع برابریږي. او چې دا خطونه متونه پکې نو په دې کې د سړي خشوع خرابېږي. دې باندې تاسو تجربه کړې چې په کم جانماز باندې سړی ودرېږي چې هغې کې خطونه وي دغې، نو سړی د مونځ نه مصروف کړي، په هغه خطونو متونو کې سوچ کوي، په دې نقشو کې د سړي سوچ او فکر لاړ شي. انسانان یو او رسول صلی الله علیه وسلم هم دا مصروف کړی و چې د هغه اوچت مقام او د هغه اوچته رابطه وه د خپل رب سره، رسول صلی الله علیه وسلم هم دې خطونو مصروف کړی دی. او په حدیث بخاري کې راځي، عائشة رضی الله عنها حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي یو ورځ په داسې کمیس کې مونځ وکړو چې په هغې کې خطونه تلي راغلي وو. بعضې کپړې داسې وي که نه چې په هغې کې خطونه ښکته بره تلي، قسمه قسم رنګونه پکې، هغه د دغه دپاره خلک کوي، د ښایست دپاره چې کپړې ښایسته ښکاري. نن سبا یې هم خلک کوي، په دې کې څه حرج نشته دی، خو دومره ده چې سړی مونځ کې ګډوډوي. رسول صلی الله علیه وسلم مونځ وکړو په هغې کپړو کې فی خمیصة لها اعلام، په هغه کپړو کې وکړو چې د هغې کې نښې تلې راغلې وي. فنظر الى اعلامها نظرة، رسول صلی الله علیه وسلم هغې ته سوچ لاړو، په مونځ کې یو کرت هغې ته سوچ لاړو. نو کله چې مونځ وکړه، مونځ یې ختم کړه، نو دا خبره وکړه چې اذهبوا بخمیصتي هذه الى ابي جهم، وایي زما دا کپړې دا ابي جهم ته ویسئ او د هغه چې کومه کپړې دي نو هغه ماله راوړئ. واتوني بانبجانیة ابي جهم، انبجانیه به هغه کلکو کپړو ته ویلي، ساده کپړې به وي، سرنګونه منګونه پکې نه وو. فانها الهتني انفا عن صلاتي، وایي دې زه په مونځ کې مشغوله کړمه، یعنې زما سوچ یې بدل که. نو دلته وګوره رسول صلی الله علیه وسلم د اوچت شان والا د هغه سوچ هم بدل کړی دی دې رنګونو. نو زمونږ به څه حالي؟ دې کې ډېر احتیاط پکار دی. الهتني عن صلاتي، سړی مصروفوي، رسول صلی الله علیه وسلم یې هم مصروف کړی دی دې رنګونو. نو چې هر قسم کپړې خو چې په هغې کې دا خطونه متونه نه کوشش دا وکړی شي چې په ساده جانماز باندې سړی مونځ وکړي، په ساده کپړو، ساده کپړې او سړی ودرېږي په هغې باندې. نو ته دا کله تجربه که، په داسې جانماز باندې هم مونځ وکړه چې په هغې کې خطونه او دا رنګونه او دا نقشې، او په داسې هم وکړه چې هغه بلکل ساده وي، نو تا ته به فرق واضح شي چې دې کې څومره غټ فرق دی او ستا په مونځ کې څومره خشوع ده، ستا په مونځ کې څومره خشوع پیدا کېږي. په دې کار باندې اهتمام پکار دی. او دې خبرې نه دا یو خبره هم معلومه شوه چې زموږ دین په دې مونځ باندې ډېر توجه ورکړې ده، ترکیز یې ورکړی په مونځ باندې چې په مونځ سړی ډېره توجه وکړي، هغه کارونه پرېږدي چې په هغې کې د مونځ کې خلل راځي، د مونځ کې د انسان توجه خرابېږي. نو مونځ ډېر غټ عبادت دی او هغې کې چې څه شی په مونځ کې فساد راولي او د انسان خشوع خرابوي، دغه د رب رابطه کمزورې کوي، نو هغه پرېښودل لازمي او ضروري دي. هذا والله اعلم.